بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقه العصریه څلورم سبق دی. الدرس الاول شروع دی. د الدرس الاول تمرین یعنی مشق شروع دی. په دې کې موږ له یو خبره ذکر کړې ده را سره، وایي د عربی قواعد ګرامر ته وایي. د عربی د قواعدو یعنی ګرامر یو څو اصطلاحات، یو ضروري یو څو خبرې دي. اول نمبر راته وایي د اسم اشارې تعریف وکړئ. اسم اشاره څه ته وایي؟ نو موږ چې هغه کم لفظ استعمالو کنه هاذا، موږ وایو دا نو دې ته د دا لفظ چې دی دته اسم اشاره وایي. یعنی دا داسې اسم دی چې دا داسې یو لفظ دی چې په دې موږ یو څیز ته اشاره کوو. ٹھیک شو؟ داسې لفظ ته اسم اشاره وایي چې په کم لفظ باندې یو څیز ته اشاره وشي. ٹھیک شو؟ لکه هاذا دا هاذا چې دی دا دې ته اسم اشاره وایي. او کتاب، ٹھیک شو، مونږ کتاب ته اشاره کوو په دې هاذا لفظ باندې. نو مونږ په دې هاذا ته په پښتو کې وایو دا نو دا لفظ چې دی دې ته اسم اشاره وایي. ٹھیک شو؟ نو دا هاذا اسم اشاره ده. اسم اشاره اسم نوم ته وایي، اشارې ته وایي. مونږ ورته اشاره وایو او په اردو کې ورته اشاره وایي. ٹھیک شو؟ نو هاذا اسم اشاره ده. هاذا اسم اشاره ده. نو هاذا لفظ مو پیژند. دا هاذا د نږدې سیز لپاره استعمالي کې، لکه دا قلم زما د یو لاس کې دی، په دې بل لاس دې قلم ته اشاره کوم. نو ګورئ دا قلم را سره نږدې دی، وګورئ څونه نږدې دی. نو زه وایم دا هاذا اسم اشاره لفظ دی. او قلم دته مشار الیه وایي، خو دلته کې دا خبر دی. نو هاذا قلم نو دا هاذا لفظ چې دی په کوم باندې چې دا اشاره کوم دې ته اسم اشاره وایي. ٹھیک شو؟ نو د اسم اشاره تعریف یعنی داسې لفظ ته اسم اشاره وایي، چې په کوم لفظ باندې یو څیز ته اشاره وشي، لکه هاذا کتاب دا هاذا چې دی دا اسم اشاره ده. اوس درته وایي د مذکر تعریف وکړه. مذکر څه ته وایي؟ نو دلته ورته اردو کې او عربی کې مذکر وایي او موږ ورته نر وایو. نر، ٹھیک شو؟ مذکر نر ته وایي. مذکر څه ته وایي؟ نر ته وایي. لکه رجل سړی دی، نو دا سړی چې دی دا نر دی، دا ښځه نه ده. فرس اس ته وایي، نو دا اس چې دی دا اس دی، اسپه نه ده، ښځه نه ده. حجر دا نر دی، مذکر دی. کاڼي ته وایي، دا مذکر دی، دا مؤنث نه دی. او ماء اوبو ته وایي. اوبه مذکر لفظ دی، نو دا چې دی دا نر دی. نر مذکر هم ورته وایي، نر ورته موږ پښتو کې وایو. نو دا نر لفظ دی. ٹھیک شو؟ ان شاء الله د مؤنث علامات پر راځي چې یاره مونږ به مؤنث الفاظو کې به مونږ یا دا قلم مذکر دی که مؤنث، دا بورډ مذکر دی که مؤنث. په انسانانو کې خو مونږ مذکر او مؤنث پیژنو، خو په دې بیجان څیزونو کې دا چې سا نه اخلي په هغې کې به مونږ مذکر او مؤنث څنګه پیژنو؟ نو ان شاء الله تفصیل سره روان دی. ښه په اسان الفاظو کې به پوهیږم دی. د مذکر تعریف، مذکر نر ته وایي. مذکر څه ته وایي؟ نر ته وایي. لکه رجل سړی، نو سړی نر دی. فرس اس نر دی. حجر کاڼي ته وایي، نو دا نر دی. ما لفظ دا د اوبو لپاره استعمالېږي عربی کې، نو دا لفظ دا مذکر دی. اوس یو بله قاعده راکړئ. هاذا اسم اشاره ده. هاذا څه شی دی؟ اسم اشاره ده. باره د دې باره کې مونږ تعریف هم ولا وکړو. هاذا اسم اشاره ده. او مفرد واحد ته وایي. واحد یو کس ته وایي. لکه دا قلم چې دی که نه، دې ته زه مفرد هم ویم، واحد هم ورته ویم او یو هم ورته ویم. درې الفاظ ورته استعمالېږي. نو مفرد یعنی واحد مذکر لپاره استعمالېږي. دا هاذا چې دی دا اسم اشاره ده. او د مفرد یعنی واحد یو مذکر د یو نر لپاره استعمالېږي. ٹھیک شو؟ لکه قلم مذکر دی، نو د لپاره به زه هاذا استعمالوم. او که اوس دا پکې شو یا دا بورډ شو، نو دا مؤنث دی، دې ته سبورتون وایي. سبوره، نو سبورتون چې دی دا مؤنث دی، هغې لپاره به زه بیا هذه لفظ استعمالوم. هذه اسم اشاره. دا هاذا اسم اشاره چې دی دا د مذکر لپاره استعمالېږي او چې نږدې وي را سره. نو هاذا اسم اشاره د مفرد یعنی واحد مذکر لپاره استعمالېږي چې دا واحد مذکر نږدې وي. لکه هاذا کتاب، زما یو لاس کې کتاب دی، په بل لاس ورته اشاره کوم، نو دا څونه نږدې دي. نو هاذا کتاب، دا هاذا چې دی دا لفظ دی، دا هاذا اسم اشاره ده. او د مفرد او زما لاس کې یو کتاب دی، نو زه وایم یا دا قلم مې په لاس کې، نو زه دا اسم اشاره هاذا دا اسم اشاره شوه. قلم نو دا اوس نږدې دی، نو د لپاره دا اسم اشاره استعمال شوه. اوس ما چې دی دا ما لفظ، یو ما لفظ استعمال شوی دی نه مخکې درسونو کې، او یو من لفظ استعمال شوی دی. نو ما
په دې لفظ سره یعنی د ما لفظ سره د یو سیز باره کې تپوس کیږي یو بیجان سیز باره کې غیر ذوی العقول باره کې تپوس کیږي لکه ما هذا دا څه دي نو هغې لپاره جواب ورکوي هذا قلم دا قلم دی نو دا قلم چې دی دا غیر ذوی العقول دی عقل والا نه دی یعنی سا نه اخلي جاندار نه دی بیجان دی نو د ده باره کې به مونږ تپوس کوو د ما هذا دا څه دي ٹھیک شو نو دا ما لفظ په دې لفظ سره د یو سیز باره کې تپوس کیږي لکه ما هذا قلم ما هذا دا څه دي هذا قلم دا قلم دی من چې دی من یعنی په دې من لفظ سره د یو انسان باره کې تپوس کیږي یو انسان باره کې تپوس کیږي لکه من هذا دا څوک دي د ما هذا معنی دا څه دي او د من هذا معنی دا څوک دي نو هذا طالب دی دا طالب ذوی العقول کې دی عقل والاو کې دی جاندارو کې دی نو هغه لپاره به من هذا استعماله او غیر ذوی العقول یعنی بیجانو لپاره به ما هذا استعماله نو دا زمونږه مشق ختم شو ان شاء الله د مشق اخره کې مونږ لا دغه راکړي دي دا مشکل الفاظ راکړي دي الفاظ او ذخیره د الفاظ معنی راکړي دي نو ان شاء الله هغه درس کې به مونږ د الفاظ معنی لیکو چې مونږ ته د الفاظ معنی اول یا چې پکار دی چې یعنی اول پکار داسي چې یاره د درس په شروع کې د مشکل الفاظ ولیکا نو دغه الفاظ بیا په مخکې درس کې استعماليږي نو بیا هغه درس طالب ته آسان وي نو ان شاء الله مونږ خو به د اوس چې کوم درس تیر شو د دې الفاظ او معنی چې هغه په اخره کې ولیکو د دې اوس په دې مشق په اخره کې به ولیکو ان شاء الله آینده درس چې مونږ دویم نمبر الدرس الثاني شروع کوو کنه نو هغه کې به اول مونږ هغه الفاظ او معنی ولیکو بیا به دا غي نه پس مونږ چې کله مشق هغه درس کوو نو مونږ د هغه کې څه مشکل نه وي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام